طالبانو په هلمند کې خلک څنګه او ولې ووهل؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. طالبانو هلمند کې 7 تنه عام محضر کې په درو وهل. هلمند کې د طالبانو مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې 7 تنه د غلا په تور عام محضر کې په درو وهل شوي دي. هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض وایي چې دغو کسانو ته پرون پنجشنبې شلم د تلې په مرکز لښکرګاه ښار کې سزا ورکول شوې ده. نوموړي زیاتوي یا د 7 تنه چې په غلا تورن وو هلمند کې د طالبانو د شهري محکمې له لوري د 25 نه څخه تر 13 درو پورې عام محضر کې وهل شوي او تورن کسانو پر یاده پریکړه او سزا قناعت کړی دی. د هغه په خبره هلمند کې د طالبانو د محکمې پریکړه د دغې ډلې د تمیز او سترې محکمې له لوري هم تایید شوې وه. طالبانو تر دې وړاندې هم لسګونه کسان په هلمند او نورو ولایتونو کې په درو وهلي دي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوي ویډیو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.